أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 215 شروع کو. په نن درس کې به د سوره آل عمران آیات نمبر 119 او آیات نمبر 140 او آیات نمبر 140 او همدارنګه 142 او همدارنګه 143 ترجمه او تفسیر وکړو. ولا تهنوا او ما سستیږئ تاسې ما سستیږئ، ولا تحزنوا او ما خفه کیږئ، وانتم الاعلون او هم دا چې تاسې غالبان یوئ، تاسې به غالبه یوئ، ان کنتم مؤمنین که چېرته یوئ تاسې مؤمنان. ان یمسسکم قرح که ورسیږي تاسې ته څه زخم، فقد مس قوم قرح په تحقیق سره رسیدلی وه قوم ته زخم مثله د تاسې په مثل، یعنی دا کفارو ته دا زخم رسیدلی دی. و تلک الایام او دا ورځې چې دي نو داولها مو اړو را اړو، یعنی بدلوو یې بین الناس د خلکو په مابین کې. وليعلم الله او لپاره د دې چې معلوم کی الله الذین هغه کسان چې آمنو چې ایمان راوړی دی یا ایمان لرونکي دي، ویتخذ او بل لپاره د دې چې ونیسي منکم د تاسې څخه شهداء الله پاک څوک شهیدان، ولا يحب الظالمین او الله نه خوښوي ظالمان. وليمحص الله او بل لپاره د دې چې پاک او صاف کړي الله الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی یعنی دوی ګناهونو نه پاکي، ویمحق الکافرین او لپاره د دې چې د هلاک کی څوک کافران. ام حسبتم آیا ګمان کوي آیا تاسې دا ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسې به جنت ته داخل شوئ، ولما یعلم الله حال دا چې معلوم کړی به نه وي الله پاک الذین هغه کسان جاهدو چې جهاد کوي منکم د تاسې نه، ویعلم الصابرین او معلوم کړي نه وي او معلوم کې څوک صبر کوونکي. دا درس چې دی د سوره آل عمران دا مو تاسې مخکې یلی مو اما د غزوه احد سره تعلق ساتي. غزوه احد کیسه ما تاسې ته کړې وه، په 3 هجري باندې شوی و دا جنګ، او د غزوه احد ته احد ځکه یې چې د احد غره سره نږدې شوی و دا جنګ، نو ځکه د جنګ نوم هم شوی شو غزوه احد. دغه کې اول کې مسلمانانو ته داسې عارضي غونته شکست میلاو شوی وه. اواجه څه وه؟ اواجه ما تاسو ته بیان کړې وه چې نبي علیه السلام 50 کسان په یوې داري کې کینولي وو. عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه یې کماندان وه او تیلی وو که مو جنګ وګټو او که باید کو تاسې به دغه ځینه نه راکوزېږئ. بله واجه دا وه چې هغو کسانو خپلو منځ کې سره اختلاف وشو. یو بعضې وی چې بس دا د نبي علیه السلام خو ویلي وو که نه چې تر څو جنګ وي او جنګ ختم شي نو بیا مو ورکوزېدی شو، چې جنګ وي او جنګ شروع بیا نه شو ورکوزېدی، زیاده غنیمتونه ټولوي مو به څه شو ورکو شو. نو بل اختلاف وشو. او بله خبره دا چې د نبي علیه السلام خبره یې ونه منله. نو غوټ سبب یې همدا وه د اختلاف، د مشر خبره نه منل دا ډېر لوی نقصان دی. نن سبا چې مسلمان در په در دی، اواجه څه دی چې یو زه نه منم بل ته نه منې، هغه ما نه مني زه هغه نه منم، هر یو ځان ته مشر دی. مسلمانانو کې اتحاد اتفاق نشته. هغه صحابه و لوی خلک و مو داسې نشي یلی نعوذ بالله چې هغوی د مال غنیمت دپاره څه وو
وږي وو او هله مال غنیمت نه خلاصېږي. نه، هغوی نه غلطي وشوه. انسان دی ویلې ده چې به جنګ ختم شو، هغوی دا ګمان و چې جنګ ختم شوی دی. او بل داسې نه و چې دوی نعوذ بالله د نبي علیه السلام خبره نه منله. هغوی خپل سوچ مطابق صحیح وو، خو اصل کې ارکان ته خبره نه وه. نو هغه وجې نه مسلمانانو کې بیا لږ څه شو، شکست ګډ شو. یو خو دا پروپیګنډه مشهوره شوه چې نعوذ بالله نبی علیه السلام پکې مړ شو. نو دغه سره د مسلمانانو زړونه ډېر سس شول چې دا مشر مړ شي، بیا خلک کشران ډېر خفه شي، وډار شي، سس شي. او همدارنګې لوی لوی صحابه پکې شهیدان شول، حمزه رضی الله عنه، نوره لوی لوی. او بیا داسې شهیدان شول چې پیزې ته نه پرې کړې، غوږونه یې ته نه پرې کړل. حمزه رضی الله عنه ډېره بېعزتي کړې وه، نبي علیه السلام ډېر ورته خفه وه. حتی چې ابو سفیان ارجک شو، غږونه یې وکړل چې فلانکای ژوندی دی، نبي علیه السلام ژوندی دی، عمر ژوندی دی. نبي علیه السلام ویلي چې تاسې جواب ما ورکوئ. نو دوی وایي چې چا هم جواب را نه کړ. نو ډېر خوشحاله شوه، هر څو دوی ټول مړه دي. او دغه وخت کې بود یې راواخیسته چې دا مو د عزا بود چې دی دا لوی دی ټولو کې. عمر رضی الله عنه نه صبر ونه شو، هغوی ته چې درویغ ما یا ټول ژوندي دي. هغوی همدا وې لکه موږ یو چې الله اکبر، هغوی څه یې هغوی چې د اوزا بود څه دی ټولو کې لوی دی. نو نبي علیه السلام صحابه ته چې تاسو هم جواب ورکوئ که نه؟ نو هغوی یا رسول الله موږ څه جواب ورکوئ؟ ته چې الله اکبر، الله ټولو کې لوی دی. بیا صحابه جواب ورکړه، بیا جنګ وشو. بیا مسلمانانو جنګ څه کا وګټله، غزوه احد. نبي علیه السلام مبارک پکې غاښ شهید شوی او د غاښو کې همدارنګې مخ مبارک ډېر سخت زخمي شوی وه. او څو صحابه شهیدان شوي وو لوی لوی. او همداسې کفار هم ډېر مردار شوي وو، هغوی قیدیان هم نیولي وو، غنیمت هم پاتې شوی وه. ولا تهینو، او تاسې ما سستېږئ. څه مطلب؟ یعنی جنګ کې مضبوط ودرېږئ. ولا تحزنو، او ما خفه کېږئ. دا آیات کله نازل شو چې کله غزوه احد کې صحابه ډېر زخمی شول، شهیدان شول. نو سس شول، سستی پکې راغله او خفه شول. نو الله پاک تسلي ورکوي، وانتم الاعلون، او همدا تاسې به څه یوئ، اوچت به وئ. خو په کوم شرط؟ ان کنتم مؤمنین، که چېرته یوئ تاسې مؤمنان. نن سبا چې موږ مسلمانان نه یو اوچت، ترقي نه کوو، ویلې چې موږ ایمان صحیح نه ایمان خو مشته دی، خو په خپل دین سم عمل نه کوو. ان یمسسکم، که چېرته ورسېږي تاسې ته قرح څه زخم، فقد مس القوم، په تحقیق سره کفارو ته هم رسېدلی دی قرح زخم، مثله د تاسې په شان. که تاسې زخمیان یوئ، کفار هم زخمیان شوي دي. نو بیا ویلې ته سس شوې، بیا ویلې ته خفه یې. جنګ کې خو دا رسي که نه؟ جنګ خو داسې نه ده چې پکې مټایه تقسیمېږي. جنګ کې به لویه سینه ساتې، او جنګ ته هر سړی هم نشي تللی. دا هم درته وایم ډېر لوی زړه غواړي. ته په خپلو سترګو خپل مرګ کسې، ته هغوی ګوسه چې دوې درې مرمۍ تېرې شي که نه، بیا به ډېر د مور مور چغې وکړې. هغه مولانا بجلیګر رحمه الله به کیسه کوله، یای پاکستان کې یو کس و چې زه د کشمیر ته سم جهاد کوم، دا کوم دا کوم. خلکو ته چې کښېنه وړکیه څه ماشومانو خبرې نه نه زه کشمیر ته سم جنګ کوم یې بویې تله. هلته هندوانو سره چې جنګ و چې دا غره ته یې ورجک و چې دا څانګې ورسره راکټ ګولۍ وغورځېده، توپ وغورځېده، دراز دراز. سړي وی چې یا الله دا مې شی وکړل. یو ځای کې یو خر ولاړ و غره کې، واښه یې خوړل چې دا خر یې ولې ده چې دا خر څومره بېغمه دی. یا الله کاشکې چې زه خر وای چې درز د غوا کې په خره نه یم ګولۍ راوړل، هغه غریب هم مړ شه. نو جنګ چې دا د ټوکو کار نه دی. پښتو کې یو متل دی چې د جنګ کیسې ډېرې خواږې دي، خو ساتې ډېر تریخ دی. او بیا مغسې لوی فضیلتونه هم لري. شهید بیا لوی مقام دی، داسې روح ته نه ووځي لکه میږی چې وچیچي، په درد نه پوهېږي چې کله دی مړ کېږي شهیدېږي، خپلې هورې کسي، خپل جنت کسي، او تر قیامته پورې د بدن نه خرابېږي.
ما تا چې مړ شو غسل به ورته میلاویږي دته به غسل نشي ورکولی وینه داسې بوی کوي لکه د مشکو عنبرو وتلک الایام او دا ورځې چې دي نو دا ویلوها موی بدلو ار بدلو بین الناس و ما بین د خلکو کې کله به مسلمانان تکړه وي کله به کفار کله به ته غریب وي کله به مالداره ورځې بدلیږي را بدلیږي دا ویلې وليعلم الله لپاره د دې چې معلوم کړي الله الذین هغه کسان آمنو چې ایمان لرونکي دي ويتخذ منکم او لپاره د دې چې ونیسي الله الشهداء شهیدان په تاسو کې سختۍ به د نرسي الله دې کسي ودارېږه 5 وخت لمانځونه خو ډېر ښه ښکلي کوې 5 وخت لمونځ خو ډېر اسانه دی چې اوس در باندې جهاد فرض شه چې ودارېږه دا کوې او که نه اسلام خو چې دی پرا به عملي کوې والله او الله چې دی لا يحب الظالمین ظلم نه خوښوي څوک ظالمان وليمحص الله او بل لپاره د دې چې الله پاک صفا کړي الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی بل د مشکلات چې ارسي دا دایم د الله یو نعمت دی دغسې تا ګناهونه پاک کیږي بیمار شي چغې ما وایه چې یا الله همدا زه بیمارېږم همدا زه بیمارېږم نه دغسې تا ګناهونه معاف کیږي دا باندې هم شکر وباسه غریبي در باندې راځي تکلیفونه در باندې راځي دا الله امتحانات دي ویمحق الکافرین او لپاره او چې هلاک کي الله کافران ام حسبتم آیا تاسې ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسې به داخل شو جنت ته ولما یعلم الله حال دا چې معلوم کړي بنی وي الله الذین هغه خلک جاهدو چې شی کوي جهاد کوي جهاد یې کړی دی منکم د تاسې څخه ویعلم الصابرین او معلوم کړي الله صابران که جنات ته داسې په ډایرکټ څوک نه ځي ښه دا د الله پاک صفا خبره وکړه چې تاسې دا ګمان کوئ چې زه به جهاد ته ځم نه جنت ته ځمې او حال دا چې الله به تا امتحان نه وي خستی په تا به مشکلات نه وي راوستي تا د باندې په دغه دنیا کې غریبي ارسي بیماري به درنه ارسي کور کې به درته مړي پیدا کېږي وغیره وغیره ته به الله تا کسي چې ودرېږه چې پیسې در کوم ښه خوشحاله وي چې اوس در باندې غریبي راغله اوس هم 5 وخت لمونځ کوي که نه بعضې نیم سړی غریبۍ کې ډېر ښه لمونځ کوي خو چې مالداره شي بیا جومات نه ورک شي بعض یو نیم سړی په مالدارۍ کې لمونځ کوي چې غریب شي بیا یې نه کوي بعض یو نیم سړی چې مریض وي ښه عبادت کوي دا داسې نه دا مطلبي شو چې مریض وي یا الله ته مې جوړ کړي ته مې جوړ کړي چې جوړ شي بیا ترې نه غټ لوفر جوړ شي نو دا الله امتحانات دي هغه کامیاب سړی دی چې غریبي مالداري روغ صحت بیماری کې په خوشحالۍ کې په غم کې په هر قسم حالاتو کې د الله عبادت وکړي دا تکړه سړی دی نو نن دپاره دا درس بس دی خدا یو آیت به بلم وایي ولقد کنتم او دا دغه سره به شي 143 ولقد کنتم او خامخا په تحقیق وو تاسې تمنون الموت چې ارزو مو به کوله د مرګ من قبل مخکې د دغه نه ان تلقوه چې تاسې مخامخ شو هغوی سره فقد رأیتموه نو په تحقیق ولیدو تاسې دا مرګ وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسې ورته څه ورته کتل مو نو نن دپاره دا درس بس دی وما علینا الا البلاغ